بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو سره زه په دې ویډیو کې راغلم د فورمونو حل کولو لپاره. دې نه بعد به مختلف سوالونه د کیمیا په فورمونو کې حل کوم. تاسو هم کولی شئ کوم سوالونه مشکلي راویلېږئ او موږ به یې حل کوو، بېرته به ویډیو درولېږو. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ زموږ چینل در سره حمیم ټي وي، او شیر کړئ زموږ چینل در سره. اول نمبر سوال وی د کلوروفارم هایدرولیز څخه څه شی لاسته راځي؟ اسیتیک اسید، فارمیک اسید، والیریک اسید یا پروبیوتیک. نو ستاسو په نظر چې به لاسته راځي؟ زما په نظر خو فارمیک اسید لاسته راځي. اوس به وګورو چې آیا رښتیا هم فارمیک اسید لاسته راځي که نه. فورمیک اسید فارمول له موږ سره CHCl3 پلس هایدرولیز. چې دا هایدرولیز شي چې به لاسته راځي، یعنې د اوبو سره یو ځای شي چې به لاسته راځي. دې سره داسې چل کوو چې دا په ساختماني شکل لیکو: کلورین 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 او یو هایدروجن. دا اول یو ځای کیږي چا سره؟ اوبلن محلول د چا سره؟ پوتاشیم هایدروکساید سره. کله چې د دې سره یو ځای شي نو دا درې کلورینه چې دي دا د چا سره ازادیږي؟ د پوتاشیم سره. نو KCl یا پوتاشیم کلوراید لاسته راوړي. منفي علامه ده چې مطلب دا درې پوتاشیم کلوراید چې کیږي ازادیږي. او د موږ سره لاسته راځي یو غیر ثابت مرکب لاسته راځي. انسټیبل مرکب ورته وایي. په داسې شکل لاسته راځي چې کاربن د درې هایدروکسیلو سره اړیکه لري. دا یو غیر ثابت مرکب ده. نو غیر ثابت مطلب دا چې مرکب پاتې کېدای نشي، زر بیرته له منځه ځي. نو د دې څخه یو مالیکول اوبه خارجيږي، هایدروجن هایدروجن او اکسیجن. په اوبو کې چې دا دوه هایدروجن دي او اکسیجن دي دا خارجيږي. نو د دې څخه لاسته راځي HCOH، دغه OH او ورسره یوه اړیکه د اکسیجن سره. اکسیجن سره خو یوه اړیکه نه جوړوي، دوه اړیکې جوړوي. نو اکسیجن چې د یوه اړیکه د هایدروجن سره هغه ماته شوله، اوبه یې ازادې کړلې، نو دغه اړیکه هم بېرته د کاربن سره جوړېږي، ځکه کاربن څلور اړیکې جوړوي. نو دا موږ سره لاسته راغی چې فارمیک اسید. موږ سره چې لاسته راغی فارمیک اسید.